د جنوبي وزیرستان سب ډیویژن سرویکۍ لرې پروته سیمه خیسور تیارزه MHF هسپتال کې د میډیکل افیسر د ډاکټرانو د نه واجې د علاقې خلکو ته کافي ستونزې دي. د علاقې خلکو په مطابق باندې تیارزه MHF هسپتال کې میډیکل افیسر ډاکټر او میډیکل افیسر لیډي ډاکټر او د لیب ټیکنیشن پوسټ د ډیر وخت نه خالی پراته دي. د میډیکل افیسر او لیب ټیکنیشن د نه واجې د علاقې خلکو ته کافی مشکلات دي. د علاقې خلکو په مطابق باندې DHO او DC سوتا مونږ بار ویلي دي تیارزه MHF هسپتال ته میډیکل افیسر او لیب ټیکنیشن ولا راولېږي. خو له بده مرغه د بار وینا په باوجود DHO او DC سوت تیارزه MHF هسپتال ته میډیکل افیسر ډاکټران نه راولېږل. په یو طرف که وګورئ تیارزه MHF هسپتال خو ښه غټ بلډینګ موجود دی چې د مریضانو دپاره واډ هم شته او 15 بیډونه هم پکې پراته دي او د لیب ټیکنیشن روم هم شته چې په هغې کې ښه قیمتي مشنونه پراته دي او د هر ډاکټر دپاره ځان ته کمره موجوده ده او د رهایش دپاره ډاکټرانو ته ښه ښکلي کوارټر جوړ شوي دي. خو په بل طرف باندې د میډیکل افیسر د ډاکټرانو وجې کم مریضان تیارزه MHF هسپتال ته ورځي. په آخر کې د علاقې خلکو DHO او DC سوت نه خواست وکړ چې تیارزه MHF هسپتال ته د میډیکل افیسر ډاکټران او لیب ټیکنیشن والا راولېږل شي. آتش محسود، وحدت نیوز، جنوبي وزیرستان، تیارزه.